پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چا ویلی چې یا رسول الله زموږ دپاره دوا کول دوا استعمالول څنګه دي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل ای د الله بندگانو و دواوې کوئ علاج کوئ ولاړ شه ډاکټر لره ولاړ شه ډاکټر لره ولاړ شه دوا وکړه علاج وکړه د هرې دوا د هرې ناجوړۍ دپاره الله دوا پیدا کړې ده د هرې بیمارۍ دوا سته خو شرط دا دی چې هلته بیماري او دوا سره مخامخ سي کله یو سړی ډېر مطلب علاجونه وکي کله پر معمولي خبره دی جوړ سي یاره پلانی شی مې استعمال کړي زه جوړ شولم پلانی شی چا راوړ شو زه جوړ شوم زه آغا خان لره ولاړم لیاقت نیشنل لره ولاړم پلاني غټ ډاکټر لره ولاړم هر څه علاجونه مې وکړه زه نه جوړېدلم اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د هرې بیمارۍ دوا الله پیدا کړې ده د یوه بیماري چې غیر داء واحد الحرم ماسې اوله سپین ږیرتوبه دا دوا نه لري چې یو سړی به دوا خوري دی به نه سپین ږیری کېږي دا نشي کېدلی ماسې اوله سپین ږیرتابه د هرې بیمارۍ دپاره الله دوا چې دغه پیدا کړې ده نو لحاظه د الله رسول فرمایي یا عباد الله تداو تی دواوې کوئ ای د الله بندگانو فان الله لم یزع داء الا وزع له الشفاء الله پاک چې بیماری راستولې ده نو د هغه دپاره دوا هم راستولې ده دوا سره مخامخ کېدل دا ځای نو بیا ګران دی ته به محنت کوې ته به منډې کوې ته به مشقت کوې چې ګرځې به یو رقم که تا دا خپله بیماري چې د هغه د دوا سره مخامخ کړله او بیا به خامخا الله پاک تا ته شفا درکوي نو دغه دوا چې د هغه په خپله انسان ته شفا نه ورکوي دا سبب دی لکه دا اوبه ماوته نه اوبهیي الله مې اوبهیي خو چونکې په اوبو کې دا شی ایښی دی دا ماوته چې خوراک و دا ډوډۍ ماوته نه مړوي دی بیماران سته ډوډۍ خوري نه مړېږي دی بیماران سته اوبه څښي تندې نه ماتېږي نو معلومه دا سوه چې دا دوا یا دا خوراک یا دا چشاک دا د الله په قدرت کې دی الله وغواړي په هغه خوراک به انسان مړوي الله وغواړي په هغه اوبو به انسان اوبهیي الله وغواړي په هغه دوا به انسان چې دی هغه جوړوي مګر یوه بیماري داسې سته چې هغه سپین ږیرتوب دی هغه په دوا باندې نه راګرځي نه د هغه دپاره دوا چې د هغه سته بیا بله خبره دا د عزیزانو په حرامو شیانو کې حرام شی استعمالول هغه نه د جایزه په دوا کې لکه شراب راواخله لکه بل شی راواخله چې هغه نشه لري حرام شی دی نو هغه باندې ته دوا نشي کولی د هغه څه علاوه اوس علما فرمایي تاریاک راواخله افیوم راواخله اوس یو سړی زکام دی دا زموږ ته سپین ږیري مشران دا زکام یې ټوخی یې نش کېږي ټوخی د سینې بیا څوک ورته وایي معمولي قدر تاریاک وخوره ګوره ګرم دي که څه پکې ستا چې هغه وخوري کرار یې ټوخی جوړ سي اوس که دومره قدر تاریاک سړی وخوري نشه نه لري او دلته یو وشار سړی ورته ووایي وشار دینداره ډاکټر ورته ووایي بیا پروا نه لري هغو نه خوړلی سي څه ګزاره چې د هغه پکې کېدلی سي بلکل یې کولی سي